السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې دا رقم ته ښایسته والپیپران په خپل موبایل باندې ودروئ. نو ملګرو که چېرې تاسو غواړئ چې دا رقم ته ښایسته والپیپر د خپل موبایل په سکرین باندې ودروئ، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. ملګرو د دې لپاره به تر ټولو له مخه تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اساني سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو ګوره کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم د دې څخه مین انټرفیس دا انټرفیس بیا دا رقم دلته دی تاسو ته خلاص کړئ. نو د هغه رقم په دا کونج کې تاسو کوم سرکل نشان وینئ، تاسو به راسئ په د سرکل نشان باندې به کلیک وکړئ. نو ګوره ملګرو اول دا دی تاسو ته پریسیټس درکوي. نو ملګرو ګوره دغه کله چې تاسو پریسیټس ته راسئ، دغه ټول دغه کوالټي ده، دغه رقم ټایمز یو ریډیوس و، دغه رقم ویکټریس به دا ټوټل شان یې ګوره دلته دی تاسو ته درکوي. په دې کې تاسو هغه تیزولی سئ، کمولی سئ، دغه رقم زیاتولی سئ، دغه رقم دغه کلرونه زیاتوی سئ، دغه رقم کومه کوالټي چې ده هغه میډیم فاسټ هر رقم تاسو ته کولی سئ. نو ملګرو ګوره دغه ټول سیټینګونه دي، داسې مې هر رقم ته کول، هر رقم ته چې مو خوښ و هغه رقم به تاسو باندې ودروئ. نو ملګرو ګوره تاسو به لوړ لاړ سئ. نو کله چې ګوره تاسو ملګرو لوړ لاړ سئ، دلته تاسو ته لینګویج درکوي، تاسو کوم زبان غواړئ چې باندې ودروئ. نو هغسې هر زبان تاسو باندې دروئ هغه به تاسو باندې ودروئ. زه انګلیش به درومه. دغه رقم ګوره دلته دی تاسو ته کلرونه درکوي، هر کلر چې مو خوښ و هغه کلرونه دلته تاسو ور بدلولی سئ. او دغه رقم ګوره ملګرو کله چې تاسو کلرفول آف کوئ بیا به تاسو ته یو کلر درکوي، او کوم چیرې کلرفول اون کوئ بیا به تاسو ته ډېر کلران درکوي. او دغه رقم لایو ویل پیپر سو، نو ګوره ملګرو دلته تاسو ته ویل پیپر درکوي. نو هغه ټول سیټینګونه ما تاسو ته ویل، ما تاسو چې هر رقم ته کوئ هغه به تاسو په خپل طبیعت باندې وکړئ. نو کله چې ګوره ملګرو دغه ټول سیټینګونه تاسې وکړئ، د هغه رقم بیا تاسو ملګرو راسئ سیټ ویل پیپر به ووایي. نو کله چې ګوره ملګرو تاسو سیټ ویل پیپر ووایي، د هغه رقم بیا ملګرو تاسو راسئ سیټ ویل پیپر په دا لوړ کوم کونج کې چې تاسو ته سیټ ویل پیپر درکول سوی ده تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. نو کله چې ګوره ملګرو تاسو په سیټ ویل پیپر باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم بیا تاسو راسئ هوم سکرین اینډ لاک سکرین که هوم سکرین. تاسو یې خالي په هوم سکرین باندې دروئ او د هغه رقم کې په هوم او لاک سکرین دواړو باندې دروئ. نو ملګرو زه ورته وایم چې په هوم اینډ لاک سکرین باندې په دواړو باندې درومه. تاسو به په هغه هوم اینډ لاک سکرین باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم به تاسو له دې اپلیکیشن څخه بیرته ووځئ. نو کله چې ګوره ملګرو تاسو له دې اپلیکیشن څخه ووځئ، د هغه رقم هغه ویل پیپر به ستاسو د په موبایل باندې ولاړ وي. نو کله چې ګوره ملګرو تاسو خپل موبایل بیرته یې خلاص کړئ، هم تاسو ته هغه ویل پیپر به ستاسو د موبایل په سکرین باندې ولاړ وي. نو ډېر ښایسته او خوندور ویل پیپر ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو ملګرو که مې ویډیو خوښ سوي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. میلاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.